درواغجنه شهزادګۍ. په ډیرو پخوا وختونو کې په یوه هیواد کې یوه شهزادګۍ له خپلې مور او پلار سره اوسېدله. شهزادګۍ هوښیاره او صحتمنده وه او کیدای شوی چې د خپل پلار او مور د ویاړ سبب شي، خو دې یو ډیر بد عادت درلود. هر څه هغه وخت پیل شول چې کله هغه د 8 کلونو وه او یو سهار یې نه غوښتل چې خپلو درسونو ته لاړه شي، په خاصه توګه د دې لپاره چې د هغې د یوې ښوونکې لور چې د دې سره یو ځای سبق وایه ناروغه وه او درس ته نه راتله. زه نه غواړم چې نن سبق ته لاړه شم، خو مور او پلار به مې هېڅکله پرېنږدي چې په کور کې پاتې شم تر هغه چې ځان په دروغو ناروغه کم. هو، دا خو څه دروغ نه دي، یوازې یوه وړه رخصتي ده که نه؟ ځینې وختونه د یوې وړې شیبې له کبله د ټول ژوند لپاره یو انسان بد عادت اخلي، او د شهزادګۍ شیبه همدا وه. هغې داسې وښودله چې په نس یې درد وي. ملکې او باچا هم په بیړه ځان ورسولو. اوه، زما خوارکۍ لورې، زه باید د ریاضي درس ته لاړه شم مورې، ډېره مریضه یم. اوه نه، ته هیڅ ځای ته مه ځه. وګوره زموږ لور څومره د خپلو درسونو په کیسه کې ده. زما ګرانې لورجانې، زه در باندې ډېره ویاړم ګرانې. کله چې شهزادګۍ ولیدل چې مور او پلار یې پر هغې د دې لپاره ویاړ کوي چې هغوی فکر کولو رښتیا وایي، ډېره خفه شوه. هغې غوښتل چې رښتیا ورته ووایي. هڅه یې وکړه چې هغوی ته ووایي، خو مورې زه باید نه، خبرې مه کوه، په خبرو ځان مه ستړی کوه. ته باید استراحت وکړې ګرانې. د 3 ورځو لپاره درسونو ته مه ځه. ښوونکو ته خبر ورکړه چې شهزادګۍ ناروغه ده او له دې کبله نشي کولی چې د 3 ورځو لپاره درسونو ته حاضره شي. او اوس به درمل او سوپ راوړم او وروسته له هغې بیده شه لورجانې، سمه ده؟ شهزادګۍ په کټ پرته وه او د خفګان احساس یې کولو، خو د خپلې مور له خواشینولو ویرېدله، نو ځکه یې هغې ته هیڅ ونه ویل. زه بخښنه غواړم مورجانې. درواغ ویل ډیر بد عمل دی. که یو ځل یې ووایې نو د تل لپاره د عادت ګرځي او مجبوره یې بیا یې ووایې. له شهزادګۍ سره هم همداسې وشول. هغې یو ځل درواغ وویل، دوهم ځل یې وویل، او په همدې توګه له هغه څه چې به ځان خلاصولو نو درواغ به یې ویل، لکه د آس غلولو له درسونو، د ترورګانو سره لیدل، حتی د نوي امیل د ترلاسه کولو لپاره یې هم دروغ وویل. همدارنګه یوه خدمتکاره یې چې نه خوښېده په درواغ ویلو لرې کړه. پلاره وګوره زما ویښتې څنګه خراب جوړ کړي، زه ورسره ډېره بده ښکارم. خو ما خو ستاسو په ویښتو کې 2 ستنې ورکړې وې چې خراب نشي، اوس یوه ده پکې. آیا ته وایې چې ما خپله یوه ستنه له ویښتانو لرې کړې تر څو ستا په هکله خپل مور او پلار ته دروغ ووایم؟ هغه زموږ تر ټولو غوره ویښته جوړونکې ده ګرانې. خو زما هغه نه خوښېږي، نه غواړم مورې. د شهزادګۍ درواغ ویل داسې حد ته ورسېدل چې نور ترې خلکو ته زیان رسېدلو. او تاسو پوهیږئ چې درواغ ویل یو بل راز هم لري. هغه دا چې هغه کس چې درواغ وایي که څه هم ښکاره کوي یې نه، خو له ځان سره شرمیږي. داسې کس له خپل ځان او نورو څخه کرکه کوي او د بدمرغۍ احساس کوي. شهزادګۍ هم ورځ تر بلې زړه تورې او غمجنه کېده. مور او پلار یې پوهېدل چې شهزادګۍ د درواغ ویلو عادت لري، خو دوی چې هر څه وکړل د هغه مخه یې ونه شوه نیولی. یوه ورځ به هغه په دې سلطنت حکومت کوي. موږ څنګه کولی شو چې داسې یوه ملکه ولرو چې درواغجنه وي؟ نه یوازې دا چې دروغ وایي، هغه ډېره بدخویه شویم ده. په دلیل یې هیڅ نه پوهېږم. اوه، زه نه پوهېږم چې څه وکړم. زه به د هغه چا لپاره انعام وټاکم چې وکولی شي د شهزادګۍ د درواغ ویلو د عادت درملنه وکړي. یو لوی انعام د هغه چا لپاره اعلان شو چې د شهزادګۍ د درواغ ویلو د عادت درملنه وکړي.
د هیواد په یوه کلي کې د پیټر په نامه د لرګیو یو راټولونکی اوسېدو. پیټر به ځنګله ته تللو خو هیڅکله یې روغې او د شنې ونې نه غوڅولې. ده به یوازې وچې او مړې ونې غوڅولې. پیټر یوه ورځ ټول ځنګل وکتلو خو هیڅ وچه ونه یې ونه موندله. ښه نو داسې معلومیږي چې نن هم د خرڅولو لپاره لرګی ونه لرم. خو دا هم ښه خبره ده چې ټولې ونې روغې او د ودې په حال کې دي. وګوره هغه وچه ونه. پیټر ونې ته ورنږدې شو او ویې کتله. هغه یو څو میږیان ولیدل چې پاڼې یې په ونه کې یو سوري ته دننه کولې. او دا نشم پرې کولی. خو دا وچه ونه ده. یوه وچه ونه کیدای شي پرې شي ملګریه، خو یو کور نه. هغو میږیانو مخکې له مخکې ونه خپله کړې. زه له هغوی نه د هغوی کور نشم اخیستی. نو څه کوې؟ نوره مخکې ځې په ځنګل کې؟ دا زما د اصولو خلاف دي چې روغه ونه پرې کړم. او د داسې اصولو څه ګټه چې یوازې په اسانۍ کې مراعات شي؟ دوی باید په سخته کې هم وساتل شي. که څنګه؟ پیټر همداسې په ځنګل کې مخکې لاړ چې یو وار آسمان تیاره شو او برېښنا او باران پیل شول. پیټر او توتی په یوه غار کې پناه واخیسته. کله چې غار ته دننه شول نو پیټر اوبو ته ورته یو ناشنا غږ واوریدو، خو مطمئن نه و. هغه د ناشنا غږ په خوا ورغی او داسې یوې چینې ته ورسید چې د لمر د رڼا په شان ځلېده. کله چې هغه ورنږدې شو نو یو ډیر لوی موجود چې له رڼا څخه جوړ و له اوبو څخه راپورته شو. حقیقت ډیر ډولونه لري زما ملګريه، او په خپلو اصولو په سخت وخت کې درېدل هم یو له دې ډولونو څخه دی. ته یوازینی کس یې چې د یو چا د درواغ ویلو د ناروغۍ درملنه کولی شي. په همدې موخه ته برېښنا او باران دلته راوستې. د چا درملنه؟ تا نه دي اورېدلي چې د دې هېواد د شهزادګۍ او راتلونکې ملکې د درواغ ویلو بد عادت باید درملنه شي؟ زما ملګریه اورېدلی مې دي، خو زه یې څنګه درملنه کولی شم؟ دا د حقیقت چینه ده. دا واخله، د چینې له اوبو یې ډک کړه او له شهزادګۍ سره وګوره. که چیرې هغې کوم درواغ ویل یوازې د دې اوبو 3 څاڅکې پرې شینده او وایه هر هغه څه چې ته وایې په راتلونکو 3 ورځو کې د یوازې ستا لپاره رښتیا شي. که په 3م ځل دې ولیدو چې بیا هم دروغ وایي نو بیا د درملنې وړ نه ده. خو که چیرې یې رښتیا ویل نو دلته یې راوله او دا اوبو پرې وڅښه زما ملګریه. پوه شوې که نه؟ خب ولې زه؟ ښه، ځکه چې ته یو رښتونی انسان یې. نه غواړې چې له یو چا سره مرسته وکړې؟ سمه ده، څه ده چې وویل وبه یې کړم. پیټر بوتل واخیست او ماڼۍ ته لاړ. د شهزادګۍ لپاره دا حالت ډیر سخت شوی و چې خلک به راتلل او د هغې د درواغ ویلو عادت د درملنې هڅه به یې کوله. دې پریکړه کړې وه چې نور به له داسې خلکو سره نه ګوري، نو ځکه یې درواغ وویل. پاچا سلامت، ما وبخئ، شهزادګۍ وایي چې ډیره ناروغه ده او نشي راتلی. نور دا دروغ بس دی، هغه باید له دې ښاغلي سره وګوري. راځه ما سره. پیټر د شهزادګۍ خونې ته وروستل شو چیرې چې شهزادګۍ د ناروغتیا تمثیل کاوه. ستا د درد لامل څه شی دی درنۍ شهزادګۍ؟ تېره شپه ما یو ډېر بد خوب ولیده. ما خوب ولیده چې یوه لویه بلا راپسې منډې وهي. زه د اسخیو په یوه میدان کې وم او زما په پښو، لاسونو او مخ اسخي ننوتل او بیا هغه میدان ورک شو او زه له یوه لوړ غره نه ولوېدم.
سره لاندې د اورونو په سیند کې په لوېدو وم او چیغې مې ډېرې وهلې. سر مې بیخي وڅرخېده. ستا سر به درد ونه کړي چې داسې خوب ووینې؟ حتماً به یې وکړي شهزادګۍ. له دې سره پیټر د اوبو بوتل راواخیسته، 3 څاڅکي یې په شهزادګۍ وشیندل او تر ژبې لاندې یې وویل: هر هغه څه چې ته وایې په راتلونکو 3 ورځو کې د یوازې ستا لپاره رښتیا شي. همداسې وشول. له هغې وروسته د 3 ورځو لپاره شهزادګۍ په رښتیا هغه خوب ولید چې دی یې په هکله درواغ ویلي وو. په 4مه ورځ هغه په رښتیا هم د سر په ډیر سخت درد اخته شوه. خو ټولو خلکو او حتی مور او پلار یې ډیر مخکې باور پرې بایللی و. هر چا دا فکر کاوه چې د درد تمثیل کوي. پیټر بیا راغی چې هغه وګوري. له دې هر څه وروسته هغه په زړه کې شرمېدلې وه او نه یې غوښتل چې پیټر ته ووایي چې په رښتیا یې هم هغه خوب ولیدو. ځکه یې نور درواغ وویل. نشم کولی چې در سره خبرې وکړم ځکه چې ډېر درد لرم. د دې درد لامل به څه کیدی شي شهزادګۍ؟ زه له اسمه راولوېدم او پښه مې درد شوه. له تېرو 3 ورځو په لکڼه ګوډه ګرځم خو درد مې زیاتېږي. پیټر یو ځل بیا د اوبو بوتل راواخیست او 3 څاڅکي جادویي اوبه یې په شهزادګۍ وشیندلې. هر هغه څه چې ته وایې په راتلونکو 3 ورځو کې د یوازې ستا لپاره رښتیا شي شهزادګۍ. یو ځل بیا همداسې وشول. شهزادګۍ له آس څخه راولوېده او پښه یې درز شوه. هر څه چې یې ویل یوازې د دې لپاره رښتیا کېدل. د بل هیڅ چا یې درز شوې پښې، پړسوب او ټپ ته پام نه شو. ټولو فکر کولو چې بیا درواغ وایي. پلاره، د ګرځېدا په وخت کې ډېر درد کوي. زه نور په تا باور نه لرم. او شهزادګۍ، ته تر هر حده دروغ ویلی شې. مورې، لږ تر لږه ته خو له تا څخه څه جوړ شول؟ مورې. په دغه ورځ شهزادګۍ د ده په هکله فکر وکړ چې څنګه یې په لومړي ځل درواغ ویلي وو او څنګه یې مور پرې غوسه شوې وه. اوه زما خوارکۍ لورې، نه ته هیڅ ځای ته مه ځه لور جانې. وګوره زموږ لور څومره د خپلو درسونو په کیسه کې ده. همداسې ده. زه در باندې ویاړم لور جانې. او د نورو هغو ټولو درواغو په هکله چې ویلي وو، خو نن چې هغې د مور او پلار مینې ته ډیره اړتیا لرله، هغوی پرې باور نه کاوه. که څه هم چې دی وژړل او په لکڼه ګوډه ګرځېده. هلته وه چې شهزادګۍ پوه شوه. له مانه څه جوړ شوي؟ په بله ورځ پیټر ماڼۍ ته راوګرځېد. که نن شهزادګۍ رښتیا ونه وایي نو درملنه یې نه کیږي. پیټر په نه زړه د شهزادګۍ خونې ته ننوت. داسې ښکاري چې تاسو درد لرئ. آیا ژړل مو؟ څه توپیر کوي؟ ته په ما باور نه کوي او باید یې ونه کړي. ما ته ووایئ ستونزه مو څه ده شهزادګۍ؟ خپل زړه ناروغه کړی یم. ما دومره دروغ ویلي چې هیڅوک راباندې باور نه کوي، حتی زما ګرانه مور او پلار هم نه. زه په خپل ځان نور باور نه لرم. بالاخره تاسو رښتیا وویل شهزادګۍ. اوس ډېر ناوخته دی. نورو هیڅوک له ما سره مینه نه لري. زه د همدې وړ یم. غمجنه کېږه مه شهزادګۍ، اوس به ستا درملنه وشي. پیټر شهزادګۍ د حقیقت شینې ته بوتله او کله چې یې هغې اوبه وڅښې نو د تل لپاره یې د دروغ ویلو ناروغۍ درملنه وشوه. د ماڼۍ خلکو پرې لومړی باور ونه کړ، ځکه بایللی باور ډیر وخت نیسي چې بیرته راشي. شهزادګۍ په خپلو ټولو درواغو اعتراف وکړ او له خپلې مور او پلار، ښوونکو او کارکوونکو څخه یې بخښنه وغوښته.
او کله چې دوی ولیدل چې هغه نور حتی د خپلې خوښې خلاف کوم کار کولو ته په مجبورېدو سربیره هم درواغ نه وایي، نو خلکو هم ورو ورو په هغې باور کول پیل کړل. دوی په خوشحالۍ سره په رښتینیتوب، عدالت او مهربانۍ سره په سلطنت حکومت پیل کړ چې تر ډیره وخته یې دوام وکړ. پیټر یې له وزیرانو څخه و او دواړه ښه ملګري پاتې شول.